چې کله تا بچی له حلاله ډوډۍ ورکړې وه نو د هغې څومره اثر وي په بچي باندې. عبدالله ابن مبارک رحمه الله دا لوی محدث تیر شوی دی، لوی عالم او فقیه تیر شوی دی. ته د پلار مبارک دا د یو گورنر سره په باغ کې نوکر و باغبان و، د هغه باغ به یې ساتو دله. یو ورځ د دې گورنر میلمانه رالو، ده ورته وی ځئ چې لاړ شو زما باغ دی، هلته به ډوډۍ مو خورو، میوې به مو خورو، زما باغ به وینو، چکر به وګلګو. دا عربو اوس هم دا عادت دی، ځان له په دې باغونو کې او په دې ساراونو کې ځایونه رخ کړي، څوک ورته استراحه وایي، څوک ورته څه وایي، دا نومونه یې ورته رخ کړي. بهرحال ځان له ځي هغې ته چې میلمانه یې راشي ځان له پکې ټیم تېروي. نو د دې ګورنر هم باغ و، دې میلمنو ته وایي ځئ چې لاړ شو دې باغ ته، هلته به ډوډۍ وخورو او په دې باغ کې به وګرځو. هغې ورته وایي ټیک ده. دا میلمانه چې کله د دې باغ ته به وستل په لاره ورته لګیا دی، یاره زما باغ دی او ډېره ښایسته خوږه میوه کوي، ډېر ښکلي انارونه کوي، هغې نه به انارونه وخورو. خو د ټول نه لویه خبره ده که نه چې په باغ کې را سره کم نوکر دی باغبان دی، هغه ډېر ایمانداره سړی دی، ډېر ایمانداره نوکر را باندې پېښ شوی دی، ډېر ایمانداره مزدور را باندې پېښ شوی، ډېر ښه سړی دی. دا صفتونه ورله کوي. لاړو بهرحال باغ ته چې ورسېدل، ډوډۍ تیاره شوه، ډوډۍ وخوړله. چې ډوډۍ وخوړله نو دې باغبان ته وایي مبارک ته، وایي مبارکه د انارو لږې ښکلې دانې راوشو کوه چې دا میلمانه یې وخوري، په دې ډوډۍ پسې دا میوه وخوري، انار ترې راوړه تازه تازه. هغه ورته وایي ټیک ده. دی لاړ په باغ کې ګرځېده، یو ښایسته دانه یې پکې وکتله، راوشو کوله راوړه. چې دلته کې ګورنر هغه دانه ماته کړله او میلمنو ته یې ورکړه چې هغې وڅکله، تروه وه. دی خو ملامته شو، اوس ته میلمه ته خرابه میوه کېدې که نه، خو سړی ملامته شي که نه. دی ملامته شو، مړه دا دې څنګه انار راوړی، دا خو تریو دی، ښکلی انار ترې راوړه. ده ورته وایي ټیک ده، صحیح ده. ګرځېده په باغ کې بله یو ښایسته دانه یې راوشو کوله، راوړله. چې راوړله هغه یې ماته کړه، چې هغه یې خولې ته ور واچوله، هغه هم تروه ده. اوس ګورنر ملامت هم شو، غوسه هم شو چې د ده خو ما دوی ته په لاره ډېر صفتونه کول چې دا ډېر ایمانداره سړی دی او ډېر داسې سړی دی، او هغه چې موږ له میوه راوړي نو خرابه یې راوړي. نو هغه ورته وایي زه درته وایم چې ښکلې میوه راوشو کوه، ته چې راوړې نو ترې راوړې، بله دانه راوشو کوه. چې بله دانه یې راوړه چې هغه یې ماته کړه، هغه هم تروه وه، هغه هم تروه وه. بس د ګورنر پاره وختله، صحیح شو، ځکه چې ملامته شو چې دا د عزت جنازه خو دې راله میلمنو د خو دې په شرمونو وشرمولم، بې عزته دې کړمه، ما ستا څومره صفتونه کړي. غصه شو ورته، وی په ټوله لار مې د خپلو میلمنو ته ستا صفتونه کولو، او زه خبر نه وم چې ته د 2 پیسو سړی هم دی. ته ماله انار راوړي او هغه تریو راوړي، ستا په باغ کې دومره موده وشوله او تا ته دا پته هم نه ده لګېدلې چې خوږه دانه کمه ده او تروه دانه کمه ده، د کم بوټي میوې خوږې دي او د کم بوټي پکې تروې دي. تا په دې باغ کې دومره موده کار وکړو، تا ته پکې دا پته هم ده لګېدلې چې زما میلمه راځي چې تا ته پکې د بوټي پته چې د دې بوټي دانې خوږې دي چې هغوی له هغه راشوکئ، تا ته دا پته هم نه ده لګېدلې. مبارک ورته وویل وی حضرت زه تا د باغ نوکر مقرر کړم، خو د بوټو د سنبالولو دپاره زه نوکر یما، زه بوټي سنبالوما، د بوټو خاختراشي کوما، د بوټو ویښونه برابروما، بوټو ته اوبه ورکوم، ټوله ورځ په دې بوټو خصمانه کوم، په دې باندې ګرځم. زه د دې نوکر یما، زه د دې نوکر نه یم چې زه د بوټو نه دانې راشکوم او خورم چې کومه خوږه ده او کومه تروه ده. وی ولې تا د دې بوټو نه سکه نه ده کړې؟ وی نه، ما ته یو اوسه پورې د دې نه ما دانه هم نه ده راشکولې، ما د دې نه دانه سکلې نه ده، نو ما ته به څه پته لګي چې کوم بوټی خوږ دی او کوم تریو دی. ما د بوټو خصمانه کړې ده، زه د دې نوکر یم او د دانو مالک خو ته یې، نو چې تا راته نه دي ویلي نو زه څنګه وخورم دانه. او ګورنر خو خوشحاله شو، زه د عزت جنازه خو دې راله ایستلې وه، خو عزت خو مې بیا بحال شو. ما وایي چې ډېر ایمانداره سړی دی، خبره خو رښتیا شوله. وی تا د دې نه دانه نه ده سکلې؟ نه، ما ته نه ده سکلې، ما ته پته نشته دی چې دا څنګه دي، ځکه دانې ستا دي او د بوټو سنبالول زما دي. الله دې داسې ایمانداري په مونږ کې پیدا کړي،
نن سبا ته په خپل باغ باندې نوکر ولګو کنه وای لکه د مالټو دا باغ را لساته ستا کړه به کور دومره کریټونه نه چې څومره به داغه کړه په کور کې پراته هغه خو پرې دا داغه چې څومره خپلوان دی یاري ته مته تروړه دیګلی چې د مالټو په باغ کې نوکر یې مو دا تروړه مې تعالی درولې غلا داسې داسې نه ده ته په باغ باندې نوکر مقرر کنه یا خپل کار روزګار لته یو نوکر اونیسا نو طالب ته دومره نه راوړي چې څومره ته غزان له کور ته چلای دا ایمانداری نه ده ایمانداری دا بهر حال عبد الله دا گورنر خو پوه شو چې دا سړی دومره ایماندار سړی دی نو دا خو د باغ د نوکرای نه دی دا دومره ایماندار سړی دی نو په باندې بس باغونه ساتما دا خو چرته ځان راوستو غواړي دا خو ډیر د کار سړی دی وینای ورته وکړوي د نن نه بعد ته په باغ کې نوکری مکوه د باغ نه مې ته کټ کړلی مبارک او یریدو چې یاره ګوره چې ګورنر رانه خفه شو د نوکرۍ نه ویستله مکو د نوکرۍ نه یې کټ کړه مکو وی نه که نه ته به په باغ کې نوکري نه کوي ته به زما بنګلې ته راشي هلته به زما سره نوکري کوي ته به زما سره زما په دیره کې ناست ته خو ډېر امانتدار سړی یې ته هلته راځه